نبي ساحل د 1975 کال د جنوري میاشتې پر لومړۍ نیټه د افغانستان په لوګر ولایت کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. محمد نبي ښي لاس الراونډر لوبغاړی ده چې په ښي لاس توپ وهنه او همدارنګه په ښي لاس آف بریک توپ اچونه ترسره کوي. محمد نبي د افغانستان په کرکټ ملي لوبډله کې مخکښ لوبغاړی ده چې د افغانستان په لومړۍ او ورځنۍ او لومړۍ ټیسټ لوبه کې هم برخه اخیستې. محمد نبي په 2014 ایشیا کپ او 2015 نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر پاتې شوی. هغه همدارنګه لومړی افغان لوبغاړی ده چې د هند په تجارتي لیګ سیالیو کې د لومړي افغان لوبغاړي په توګه انتخاب شو. ښاغلی محمد نبي د افغانستان په لوګر ولایت کې وزیږید. وروسته د هغه کورنۍ په افغانستان کې د وخت د جنگ جګړو له کبله د پاکستان پېښور ته مهاجره شوه، چیرې چې محمد نبي د 10 کلنۍ په عمر د کرکټ لوبه پیل کړه. په 2000 میلادي کال کې د محمد نبي کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنه شوه، چیرې چې نوموړي له محمد شهزاد، هزار افغان او شاپور زدران سره یوځای د کرکټ لوبه پیل کړه. محمد نبي خپل لومړۍ لوبه په 2003 میلادي کال کې د یو افغان لوبډلې په ګټه د رحیم خان کرکټ اسوسییشن په وړاندې ترسره کړه. که څه هم یا د افغان لوبډلې ښه لوبه ونه کړه، خو محمد نبي په خپله همدا لومړۍ لوبه کې 61 منډې جوړې کړې. په 2006 میلادي کال کې د محمد نبي افغانستان لپاره د میلبورن کرکټ کلب لپاره ولوبېد او په دا لوبه محمد نبي بهترین 114 منډې جوړې کړې او په مټ یې افغانستان ستره بریا ترلاسه کړه. وروسته محمد نبي د میلبورن کرکټ کلب د ځوانانو کرکټ لوبغاړو پروګرام ته واخیستل شو او د یاد کلب لپاره محمد نبي خپله لومړۍ فرست کلاس لوبه د سریلانکا خلاف په 2007 میلادي کال کې ترسره کړه. محمد نبي له 5م ډیویژن لیګ څخه د ورځنۍ لوبو امتیاز ترلاسه کولو پورې د ملي لوبډلې سره مل و. مقصد دا چې د لوبډلې د لومړنیو لوبغاړو څخه دی. د 2008 کال نړیوال کرکټ لیګ د ډیویژن په سیالیو کې محمد نبي د افغانستان لپاره په لوبو کې ولوبېد چې یادو لوبو کې 108 منډې جوړې کړې او 10 وکټې یې ترلاسه کړې. محمد نبي همدارنګه 2009 کال ICC کرکټ لیګ دریم ډیویژن پر مهال هم د ملي لوبډلې برخه و. وروسته افغانستان 2011 کرکټ نړیوال جام ته د لارموندنې په لوبه کې د بریالی نشو چې 2011 کال د ورځنۍ لوبو نړیوال جام ته لاره پیدا کړي، خو افغانستان د ورځنیو نړیوالو لوبو امتیاز ترلاسه کړ. محمد نبي خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه د سکاټلند خلاف ترسره کړه چې پکې 55 منډې جوړې کړې او دا د افغانستان او محمد نبي په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې لومړۍ نیمه سلیزه وه چې یاده لوبه افغانستان وګټله او محمد نبي د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. محمد نبي د افغانستان لپاره خپل لومړی فرست کلاس لوبه د 2009 او 2010 کال ترمنځ د ICC په نړیوال کپ کې د زیمبابوې لوبډلې خلاف ترسره کړه. د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان کرکټ بورډ په اماراتو کې کیدونکي ICC نړیوال کپ لپاره محمد نبي د لوبډلمشر په توګه اعلان کړ. د محمد نبي تر لوبډلمشرۍ لاندې افغانستان 2014 کال اسیا جام ته ووت، چیرې چې د بنګلادیش لوبډله له ماتې سره مخ کړه. محمد نبي وروسته 2014 کال نړیوال شلوریز جام او 2015 کال د ورځنۍ لوبو نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډلمشر پاتې شو. خو دا چې لوبډلمشري او نوموړی پر ښې کارکردګۍ اغیز درلود او افغانستان په جام کې یوازې یو بریا ترلاسه کړه. دا د دې لامل شو چې نوموړی 2015 کال په اپریل کې له لوبډلمشرۍ څخه استعفا وکړي. د لوبډلمشرۍ څخه تر استعفا وروسته محمد نبي بیا هم ښه نه ځلېده، تر دې چې زیمبابوې هیواد خلاف یې د ورځنۍ لوبو د سیریز پر مهال خپل ښه حالت ته راوګرځېد. دا مهال د افغانستان روزونکي انضمام الحق و چې محمد نبي یاد سیریز پر مهال د 4م مقام پر ځای 3م پوزیشن وازمایه چې دا قدم ګټور ثابت شو. محمد نبي په همدغه لوبه کې خپله لومړۍ نړیواله سلیزه ترسره کړه او په ټول سیریز کې 223 منډې جوړې کړې او په دغه ښې کارکردګۍ سره د سیریز غوره لوبغاړی ونومول شو چې یاد سیریز هم 2-3 افغانستان وګټي. محمد نبي د 2014 نړیوال شلوریز جام پر مهال د افغانستان په لوبډله کې ډیر مهم رول ولوباوه چې د نبي د ښو لوبو په مټ افغانستان هانګ کانګ او زیمبابوې ته ماتې ورکړه او په دواړو لوبو کې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو چې د یادو دوو لوبو په بریا سره افغانستان د 10 بهترینو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. 2013 کال په می میاشت کې محمد نبي د هند خلاف تاریخي او لومړی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د لوبډلې برخه شو. له هغه لوبې وروسته نوموړی 2019 کال په فبروري میاشت کې د آیرلینډ خلاف ټیسټ لوبې ته په لوبډله کې واخیستل شو.
په همدا میاشت کې افغانستان د آیرلینډ خلاف 3 شلوريزې لوبې ترسره کړې چې د لومړۍ او درېیمې دواړو لوبو د غوره لوبغاړي جایزې محمد نبي ساحل ترلاسه کړې. محمد نبي په نړیواله سطحه په سترو لیګونو کې لوبېدلی چې پکې د بنګلادیش پریمیر لیګ، د پاکستان سوپر لیګ، د کریبین پریمیر لیګ، د بیګ باش لیګ، ویټالټي بلاست، افغان پریمیر لیګ او د هند ستر تجارتي لیګ IPL شامل دی چې په IPL کې د لومړي افغان لوبغاړي په توګه انتخاب شو.